ډاکټر شریکو ډېره زیاته مننه کوم د ډاکټر صاحب. بسم الله الرحمن الرحیم. د صدر صاحب په اجازه باندې زه د هیواد تنظیم ډېر مشکور یم چې موږ دعوت راکړه، موږ رالو او دا محفل مو جوړ کړو چې دا د ادبي کلچر کې د ادیب او د لیکوال رول یاره مختصره ټکو کې خو زه دا وایم چې کلچر هله ژوندی پاتې کېږي یا یو انسان هله ژوندی پاتې کېږي چې هغه ته اکسیجن میلاویږي، که کلچري که هغه انساني که هغه بیماري. نو د ادیب او د لیکوال مثال د اکسیجن دی چې دې معاشرې ته که اکسیجن میلاویږي نو دا معاشره به ژوندی، خو چې خلوص سره یې، مینې سره یې او پوهې سره یې، نه چې موږ بې لارې ځو. که نه اول موږ له پښتون جوړېدل پکار دي چې هر کله ته پښتون شوې نو بیا به خبره صحیح کې، ځکه چې پښتون چرې پرېوتې خبرې نه دي کړي. نو خدای دې وکړي چې زموږ دا ادیبان او دا شاعران او لیکوالان دومره رول تر اوسه ادا کړی دی چې تر اوسه دا پښتو او پښتو کلچر ژوندی ساتلی دی. نو دې مثال ما ته په دې معاشره کې د دې کلچر لپاره د ادیب او د لیکوال رول د اکسیجن ښکارېږي. نو خدای دې وکړي چې د اکسیجن زموږ صفا سوتري، نو خلک به ښه سیاتي او ښه پوه وي او ښه په مخ په وړاندې به ځي. او زه ډېر مشکور یم د دې تر اوسه پورې چې ادیبانو او لیکوالانو کوم رول ادا کړی دی، دا ټول تاریخ ژوندی ساتلی شوی دی. زموږ پښتون چې د اټک نه واوړي اسلام آباد ته لاړ شي نو هغه پتلون واچوي او وایي ته پښتو ولا نه ورته بیا بل څه شروع کړي، انګریزي او ګډه وډه ټکي وایي او یې به پښتون. نو د خدای خاطر وکړئ چې دا خپله ژبه په مخ کې بوتلو سره به په استعمال سره راځي. که دا موږ په عامه سوسایټۍ کې نه استعمالو نو دا به ډېر وروسته پاتې شي. او خدای دې وکړي چې موږ له نور شاعرانو او ادیبانو له خدای توفیق ورکړي، همت ورکړي او په ډېر په خلوص سره دا خبرې وکړي. که نه نو هله به کړي. او ډېره مهرباني ستاسو، زه ډېره شکریه ادا کوم بیا